دوه درې مسایل تاسو متوجه ول جمهوریت امارات ترمنځ توپیر بل فراوان صاحب البته مطرح کړل بل بحث هم تاسو متوجه بل پختنم چې دوست وکړل تاسو خدای چې د طالبانو د صحیح ده هغه عادتونه او هغه کړنې راکړه راځي وروره اول یو اعتراف سره وکړو چې دا موږ تاسو هندوانو سو کوم مسلمانانو سو موږ مسلمانانو سو کله موږ مسلمانانو سو موږ باید اسلام ومنو د اسلام تاریخچه ومنو د پیغمبر سنت ومنو دغه امارت چې دا کومه خارجي اصطلاح نه ده تاسو وګورئ لومړنی امیر المؤمنین زموږ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه حکومت اسلامي امارت او پاګه کې ټول هغه حقوق موجود و چې انسان هغه ته ضرورت لري عدالت مساوات انصاف او سوله زه په خپل د امارت یو بالفعل شاهدم یعنی کله چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي د افغانستان اسلامي امارت حاکم وزدل ته اوسېدم امنیت وو سوله وه عدالت وو کار وو ژوند روان وو فقط ملک غریب وو بین المللي مرستې نه وي د غریب ملک هماغومره ډوډۍ وه چې موږ خوړله مګر که تاسې به حرکت وکړو تر بدخشانه پورې تر فاریابه پورې تر نیمروزه پورې تاسې په نیمه شپې کې تللی شوئ ستاسې سره به یو موټر پیسې وي تاسې ته چا غرض نه کوو که امارت ته باورمند اوسو اړتیا نشته په جمهوریت کې نماینده اوسو او زما زوری زما کاندیداتوري دا د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره ده دا تر جمهوریت تر سویې اوچته ده که چېرته موږ وغواړو چې د یو رهبر په توګه د افغانستان په ټولنه کې یا سیاسي ټولنه کې ظهور وکړو نو موږ باید د افغانستان د خلکو ګټې په نظر کې ونیسو نه دا چې جمهوریت او اساسي قانون زه دغه اساسي قانون هم بدلوم تاسو ته زه وعده درکوم په دې خاطر چې دغه اساسي قانون ته ناواقص شته موږ نشو کولی چې د یو څو ورقې کاغذ په خاطر باندې موږ خپل بچي وژنو موږ د خلکو نه قرباني واخلو تاسې وګورئ زما د تېرې بیانې نه که تاسې د مطبوعاتو د لارې نه اورېدلي تر نن ورځې پورې یعنې هغه تېره ورځ چې ما بیانیه ورکړه د لویې جرګې په خیمې کې تر نن ورځې پورې 100 نفره نور ووژل شو 100 نفره نور په میکرانو کې حادثه وشوه 120 نفره پکې د منځه لاړل په پروان کې حادثه وشوه همدغسې په جلریز کې په ننګرهار کې تاسې وګورئ که تاسې که تاسې د جمهوریت د کلمې پسې د جمهوریت د کلمې په خاطر دومره مړي ورکوئ نو بیا خو ما ته ووایه که نه بیا به دا جنګ تر قیامت د ورځې پورې روان وي تاسو هم د شعر اوسئ که وخت کم دی علومي صاحب ته وخت ورکړو بیا راځو خپل بحثونه راځو د خلکو تاسو د فرخندې درد بیانول د طالبانو وخت کې زه تاسو ته وایم د طالبانو په وخت کې هیڅ وخت داسې نه دی شوی زه دلته وم دلته اوسېدلم زما یو ورځ په یاد ده چې یو چا د یوه ښځه بغیر د محکمې نه سنګسار کړي هغلته البته د غلو لاس غوڅېده قاتل قصاص کېده ځاني سنګسارېده مګر د شرعي محکمې د حکم نه وروسته هیڅ وخت څوک د شرعي محکمې د حکم نه پرته نه دی سنګسار شوی نه اعدام شوی زما ښه په یاد دی چې د طالبان په وخت کې به یو ښځه په سړک روانه وه چا سره دا جرأت نه و چې هغې ته پورته ور وګوري د ښځو حقوق دومره وو چې خلکو به ځان ساته یعنې موږ به په ښار کې کوشش کوو چې زموږ ولې یا دا اوږه د کومې ښځې سره ونه لګي چې که هغې په دروغ هم غږ تعلیم تحصیل وظیفه فعالیت البته د طالبانو د نظام په پیاوړتیا سره ښځو ته د تحصیل زمینه هم مساعده شوه زه خپله شاهد یم چې طالبانو ښځو دپاره د طب فاکولته په 420 شفاخانې کې پرانیسته زما خپله دوه خویندو د هغې فاکولتې نه ډیپلوم اخیستی زه د هغې شاهد یم چې په هغې وخت کې ښځو ته حقوق وو بعضې ښځینه استادانې چې وي هغوی راتلل په پوهنتون کې درس ورکوو هغوی ته معاش ورکول کېده البته چې شرایط جنګي شرایط وو او حاکمیت د امارات په ټول هېواد باندې ټینګ نه وو اوس هم ډېره جواب ورکړم ډېر لاندې مختصره پاته چې بیا دلته زه وایم که چېرته د افغانستان سوله د افغانستان امنیت د هیبت الله پر رئیس جمهور کېدو باندې یا امیرالمؤمنین کېدو باندې راځي زه ورته همدا اوس حاضر یم ژوند ویني خو باید چې د دې اشخاصو او افرادو نه تېر شو او که نه موږ په اشخاصو او افرادو پسې ځو نو بیا به زموږ ژوند قرباني کېږي ډېره مننه سلامت اوسئ